معلوماتو دپاره زما همکاره برېښنا عمرخیله ما سره ده. برېښنا جانې ستړې مه شې او مهرباني وکړه. خیر ویسې ښایسته جانې، پوره یو کال وروسته له هغه چې مبارز مصریانو د بدلون د راوستو دپاره د قاهرې سړکونو ته ووتل، مصر کې هغه رنګه بدلون رانغی چې ځینو خلکو یې غوښتنه کړې وه. د امریکا غږ الیزابت اروت د مصر د پاڅون د کلیزې په هکله د قاهرې نه دغه رپورټ لیږلی چې په ګډه به یې وګورو. په میلیونونه خلک چې تیر کال د تحریر څلور لارې ته وتلي وو، د ټولنې د هرې طبقې نه بېوزلې، متوسطې، مسلمان او عیسویان وو. خو د پاڅون اصلي پاروونکي ځوانان او سیکولره طبقه وه. هغوی د فیسبوک فعالین او د ټویټر تنظیمونکي وو چې دا انقلاب یې په مخ بیوه. یو کال وروسته اخوان المسلمین چې د پاڅون په پیل کې نه تر سترګو کېدل او اوس په ټول ټاکنو کې په پارلمان کې تر ټولو ډېرې څوکۍ یې ترلاسه کړي دي، د حنان عبدالعلیم په څېر فعالینو د مایوسۍ سبب ګرځېدلي. زه فکر کوم چې دا شورا د هغو خلکو په وینو جوړه شوې چې د تحریر په څلور لارې کې ووژل شول. اوس موږ هغو د یاد ساتلو لپاره دلته راټول شوي یو. د دیموکراسۍ پلویانو ته دا مبارزه خوږه ترخه وه. هغوی د خلکو د آواز اوچتولو دپاره پاڅون وکړ او اوس دوی اوري چې هماغه خلک اسلامي نظام غواړي. ټول خلک ناهیلي نه دي. د سمیع عبدالعظیم په څېر خلک ایلمن دي چې دا به یو بېطرفه پارلمان وي او د پوځي نظام په ګډون د نورو واکمنیو مخې ته ودرېږي. دغه انتخاب شوي خلک د مصر خلک دي او د مصر د خلکو لخوا انتخاب شوي دي. موږ اعتبار ورباندې کوو. هیله کوو چې زموږ ارمانونه به پوره کړي او زه هیلهمن یم چې دا نوی پارلمان به د تیر رژیم نه توپیر ولري. د انقلاب نه وروسته فضا بالکل بدله ده. ځینې فعالین بیا د اسلام پاله حکومت رامنځته کېدل لیونتوب بلي. د بشري حقوقو فعال ګسر رازق وایي د مذهب په وړاندې د یو سیکولر هیواد د جوړولو بحث بالکل تقلبي خبره ښکاري. مصر هیڅکله سیکولر هیواد نه و. مصر یو منځلاری هیواد. د بیلګې په توګه میراث په مدني قانون کې د میراث په هکله څه نه دي ویل شوي، خو د شریعت یا د کلیسا د وینا پر بنسټ یې خلک اخلي. یو عیسوی د مسلمانې سره واده نشي کولی او د دې هیواد په مدني قانون کې د ودونو قانون نشته. اقسم بالله العظیم. نوی شی دا ده چې هر څوک وایي باید ګزاره وکړو. د هیواد ستونزې داسې دي چې آن اخوان المسلمین ښکاره ویلي چې د مسؤلیتونو پیټه یوازې نشي وړی او رازق وایي چې دا یو ښه خبر دی. موږ ټول د 15 کالو راهیسې د یو استبدادي او مطلقه رژیم لاندې ژوند کړی. په دې 15 کالو هیچا ګډ کار کول زده نه کړل. زه فکر کوم چې نن مصر دغه ګډ کار کول ته چې اسلام پاله او لیبرال او چپي ګوندونه ګډ او هغه څه چې موږ یو ځای کولی شو کار وکړي. ځینې خلک وایي لومړی ازموینه دا ده چې د خلکو غږ واورېدل شي او دا خبره د هغوی دپاره دا معنا لري چې پوځونه د بیرته خپلو اډو ته ولاړ شي. د تحریر په څلور لارې کې د چهارشنبې په ورځ د هغه مصریانو په ګډون چې د بدلون کلیزه یې لمانځله، هغو مصریانو هم برخه اخیستې وه چې د انقلاب نه یو کال وروسته پاڅون نیمګړی بولي. دا لاریون کوونکي غواړي چې واکمنې پوځي شورا د واک یو ملکي حکومت ته وسپاري. په دې ډول دا نه ده روښانه چې دا نوی احتجاج به د یو نوي بدلون سبب شي او یا به یوازې د مصر د خلکو د واک لمانځنه کوي.